السلام علیکم. یو چا لیکلي و چې ژوند مو د سپیو تیر کو او حساب به د انسانانو ورکو. دا خبره حقیقت ده چې زمونږ او ستاسې په وطنونو کې ډېرو خلکو خپله د خپل لاسه ژوند د سپیو تیر کړی دی او دوی به بیا حساب د انسانانو ځکه ورکوي چې ولې دا ژوند د سپیو تیرو. نن په افغانستان کې یوه واقعه تېره شوې ده. غواړم چې د دې واقعې پر اساس باندې تاسو سره ځینې خبرې شریکې کړم. هغه دا ده چې یو ځوان یو چا ته خور ورکړې وه، عکس وفات شو. بیا دغه ښځه د دې وفات شوي شخص کشر ورور ته کېناستله، یعنې خپل لیور ته کېناستله. دې لیوره ته چې کېناستله خلکو ورته ویل چې دا ښځه دې طلاق کړه او دا د هغه د تا ته به بله ښځه وکړو. ده دا ښځه طلاق کړله. د دې ښځې ورور راولګېده، د خپله خور خپله کور ته راوستله او بل چا ته په نکاح کوله. دې خاوند چې چا طلاقه کړې وه دی راغی او دغه د دې ښځې ورور یې وویشتلو چې ته ولې د خپله خور بل چا ته ورکوې په نکاح باندې. تاسې لږ د دې قاتل انځور وګورئ او بیا لږ د دې مقتول انځور وګورئ چې دا دواړه ځوانه په ځوانه ځوانۍ کې چې دی یو قاتل دی او بل په ځوانه ځوانۍ کې مقتول دی. قدرمند ورونو، دا زموږ او ستاسې د دې ټولنې یوې ورځې خبره نه ده. تاسې لږ د دې خپلو نیاګانو سره کښېنئ او یا خپلو سپین سرو میندو سره کښېنئ چې په تاسې باندې په ځوانۍ کې څه تېر شوي دي. ډېرې کمې داسې میندې یا ډېرې کمې داسې نیاګانې سپین سري چې هغوی به یو څه اسوده ژوند تېر کړی، نورې د خپلو خاوندانو د لاسه یا د خپلو مېړونو د لاسه خپل ژوند په سختیو کې، په تباهۍ کې، په تکلیفونو کې، په تعذیبونو کې چا به لاس مات کړی، د چا به چې دی مثال له خبرې ویښته به یې شکولي، څوک به په میاشتو میاشتو کلونو کلونو باندې د پلار کره کېنولي، څوک به چې دی د پلار کور ته نه پرېښي، په دښمنیو باندې او په تربګنیو باندې او په دې شیانو باندې ژوند تېر شوی دی. دا ژوند لږ په راحت باندې تېرېدلی شي. دا غربتونه او دا د صحت خرابوالی او دا د اقتصادي مشکلات او د وطن ورانوالی یو طرف ته که د خپل اخلاق خو زموږ په خپل لاس کې دي که نه. په دې کې موږ باندې څه تندر راغورځېدلی ده چې موږ خپل ځانونه رواني ناروغیو پورې ورسوو، ځانونه لیوني کړو، خپل هغه ضد او خپله ایګو او خپل هغه کبر کاذب غرور پالو. 98% افغانان چې دغه په رواني ناروغیو کې اخته دي. خو بیا ولې بس دا چې دی په وړه وړه خبرې باندې په کلونو کلونو باندې داسې خلک ما کتلي دي چې شل کاله د خپلې ښځې سره زد کړی او په دې زد کې د خپلې ښځې نه جدا اوسېږي، ژوند کوي، طلاق هم نه ورکوي. زموږ او ستاسې دا ټولنه موږ په خپلو لاسونو باندې تباهي سره مخ کړې ده. موږ پښتانه ځان ته ډېر غیرتیان وایو، ډېر زیات دغه وایو. آیا موږ د الله او د الله د رسول غیرتیان یو صلی الله علیه وسلم؟ آیا موږ غیرتیان یو د هغه نه؟ یوه ښځه چې طلاق شوله، نور د هغې د نکاح دپاره د هغې خوښې ته کتل پکار دي. دا داسې نه کول پکار چې دا ښځه به بیا ته د بل دغه ته ورکړې، د هغې نه پسې بل کشر ورته ورکړې، هغه چې مړ شي پسې بیا بل ته ورکړې. اول زموږ په دې ټولنو کې دا طلاق کوم هدف پورې رسېدلی او بیا چې طلاق زیات شوی دی، بیا طلاق خبر راشي، د هغې نه وروسته د نکاح دپاره د بلې نکاح دپاره د ښځې خپله خوښه وي. زموږ په ټولنو کې دا خلکو ته یو عیب ښکاره کېږي، یو عار ښکاره کېږي. موږ د دې عیب یا د دې عار چې د خپل خودساخته ذهنیت موږ په دې ټولنه کې د خپل ځان دپاره جوړ کړی دی، د دې ساتنې دپاره چې موږ د دې عیب نه ځان وساتو یا د دې خلکو د پیغور نه ځان وساتو، د بل انسان ژوند 100 کاله 50 کاله د تباهي سره مخ کوو، ذلتونو سره مخ کوو، د سختیو سره مخ کوو، یوازیوالي سره مخ کوو، خپله ډېر بس ژوند کوو، اسوده ژوند کوو، غواړو چې ځان دپاره راحت او سکون پیدا کړو. خو بل انسان د واده نه لرې ساتو، بل انسان لکه د حیواناتو په څېر باندې په خپل کور کې ساتو، تر څو موږ د خپلې ټولنې د عیب او د عار نه بچ پاتې شو. دا کوم خیل قوانین موږ جوړ کړي د خپلو ځانونو دپاره، دا کوم رواجونه موږ جوړ کړي د خپلو ځانونو دپاره. دې رواجونو خو خلک تباهي سره مخ کړل، خلک یې تباه او برباد کړل، خلک یې د هلاکت سره مخ کړل. داسې لږ د خپلو نسلونو کې لږ شاته وګورئ، موږ څه خیر ویوړو. د خلکو 3000 کاله تاریخ، د یونانیانو 3000 کاله تاریخ، هغې د خپل تاریخ نه علمیت را پاتې، د هغې د خپل تاریخ نه یو څه قوانین را پاتې، یو څه اصول را پاتې. موږ ته د 3000 کلونو راهیسې چې دی جهالت را پاتې دی. دا څه خیل خبره شوه. بیا تاسې لږ وګورئ د دې عار د لاسه څومره تاوانونه کېږي. دا زموږ په دې ټولنو کې ځینې قومي مشران چې د جهالت خزانې وي. دا د جهالتونو راټول شوي د ټولو دنیا لیونتوبونه، حماقتونه، ضلالتونه، سپکوالي په دوی کې راټول شوي. دوی په دې باندې نه پوهېږي د ځوان نسل څه متطلبات دي، د دې ځوان نسل څه مجبوریتونه دي، څه مشکلات دي، د دې مسایل څنګه حل کړی شي. دا هماغه د خپلو جرګو دپاره او هماغه د خپلو قومي تعصبونو پاللو دپاره په جهالتونو کې ډوب وي، تر مریو پورې څوک پکې ډوب وي، حتی تر خولیو پورې پکې ډوب وي، ختم وي پکې. نو لږ د روان نسل باید لږ د ځوان نسل لږ د خپل مشران کښېنئ، لږ خپل مشران پوه کړئ چې دا تاسې څه کوئ، دا تاسې څنګه فیصلې کوئ، د خپل کورونه ولې ورانوئ. که چېرته هغوی نه پوهېږي بې اختیاره کړئ، ختم یې کړئ، بلکل دا سیسټم ورته ډایورټ کړئ، دا سیسټم ورته په داسې طریقې باندې جوړ کړئ چې بلکل هغه بې حیثیته شي، یعنې بلکل د هغه خبره د هغه بد او جاهلانه قوانین په ټولنه کې څه حیثیت پاتې نه کړي. دا ګیم مکمل چینج کړئ، لږ د اسلام په لاره باندې لاړ شئ، لږ د دین په لاره باندې لاړ شئ، لږ د تهذیب په لاره باندې لاړ شئ. په دې عربو کې یو سړی تېر شوی دی، قیس بن عاصم. هغه یو بلې قبیلې والاو سره جنګ وکړ. د جنګ په وخت کې د ده لورګانې چې دی د هغه بلې قبیلې قیدیانې شولې، بلې قبیلې والا د ده لورګانې قید ونیولې.
د جنگ نه وروسته چې کله صلح وشوه دی خپلو لوریانو پسې لاړه. هغوی ورته وویل چې موږ خو اوس دلته نکاحونه وکړل، همدلته مو ژوند جوړ دی، اوس موږ نشو درتللی. ده د خپلې لورګانې په زوره باندې راوستلې او ژوندۍ یې خښې کړلې. په څه خاطر؟ په دې خاطر باندې چې ماته به په دې قوم کې عار شي، ماته به په دې قوم کې په خپل قوم کې به ماته پیغور شي. مشکل دا دی چې موږ په جهالت کې سبقت کوو. د دې جهالت کې د سبقت کولو یا په جهالت کې د مخکیوالي یا د جهالت کې د عزت کولو پورته کېدلو په ځای باندې که باید موږ لږ په دین کې، لږ په اخلاقو کې، لږ په عزت کې او لږ د دې ژوند په سهولتونو کې که موږ سبقت وکړو، زموږ به دا ژوند ورسره لږ راحته شي. تاسو باید دویم کار دا وکړئ چې د خپلو اولادونو ته، د خپلو نسلونو ته یا خپلو ځانونو دپاره لږ د ژوند طریقه او د ژوند سلیقه یاده کړئ چې د واده کړي ژوند باید څنګه تیر شي. یوازې دا دې پورې نه چې انسان یوازې ډوډۍ وخوري د خپلې کور ودانې سره، یوازې چې د هغه بس شپې تېروي. نه، دا ټول د ژوند ملګری وي. دې سره اخلاق کول، دې سره د ژوند تېرول، دې سره معاملات حل کول، دې سره مسایل حل کول، دا ټول زموږ او ستاسو د ژوند شاملې خبرې دي. موږ او تاسو د خپلو اولادونو دپاره په 50 لکه او 80 لکه روپۍ باندې ودونه کوو، خو موږ او تاسو هغه یو صد دپاره نه کوو چې بچی ته به دا ژوند څنګه تېری، بچی ته به دا مسایل څنګه حل کړې. ستا د خپلې کور ودانې سره ضد راشي، تا نه هغه خفه شي یا ته ترې نه خفه شي یا ستا طبیعت مطابق څه نه کېږي، ته باید څنګه ژوند وکړي. باید په دې باندې علما هم خبرې وکړي. په منبرونو باندې باید دا طریقې خلکو ته وښیي چې تاسې لږ د خپل ژوند د خپل کورنۍ ژوند لږ د دې عذاب نه راوباسئ. لږ خلکو ته سلیقه او طریقه وښیي چې تاسې باید څنګه ژوند تېر کړئ. دا ډېر مهم عنصر دی زموږ او ستاسې د ژوند.